الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معزز سامعين حضرات ورونو او خويندو، ډیر ورونه او خويندې په دار روانو شپو او ورځو کې حرم شریف ته ځي، نو هغه بعضی اعمال چې په حرم شریف کې ډیر افضل دي او بهترین اعمال دي او ډیر ثواب لري، تاسو ته یادونه کوو. څرنګه چې الله تبارک وتعالی وخپلو بندگانو ته په دغه پاک ځای په دا مکه مکرمه او حرم شریف کې د هر عمل ثواب 100 ورکوي. یعنی که دلته څوک 2 رکعاته نفل وکړي، الله تبارک وتعالی د 100,000 نفلو ثواب ورکوي، لکه 100,000 رکعتونه چې کړي وي. یعنی هر نیک عمل چې دلته څوک وکړي، الله تبارک وتعالی د هر نیکی بدله، د هر نیکی ثواب 1 په لک ورکوي. دا داسې بهترین ځای او برکتناک مقام دی. نو د دغه ځایونو څخه او په دغه وخت کې د فراغت څخه فایده باید واخلو. دا یو بهترین چانس دی. د دې چانس څخه او د دې فرصت څخه باید څوک ګټه پورته کړي او فایده پورته کړي. چې څنګه څوک فارغه کېږي، نو دلته به هغه اعمال کوي چې هغه بهترین اعمال دي او کتابونو نقل کړي دي. اول دا چې ډېر طوافونه کول، خدا په داسې حال کې چې و خلکو ته ستا تکلیف ونه رسېږي، چې څنګه موقع په لاس درتله او خلک ستا څخه نه په تکلیف کېده، نو ډېر طوافونه کول دا یو بهترین عمل او د ډیر زیات ثواب موجب ګرځي. دویم شی هغه دا چې که څوک حج ته راغلی وي یا عمرې ته راغلی وي، هغه هم دلته په حرم شریف کې چې دته موقع په لاس ورځي، فارغت په لاس ورځي، نو دلته به دی د مناسکو یا د حج د افعالو زده کړه کوي. هغه به زده کوي، دلته ډېر زیات ثواب لري. که د کتاب زده کوي، که د علماو د بیانونو زده کوي، دلته یوه زیاتی فایده ده چې هر هغه څوک به د هغه چا څخه مسایل زده کوي یا به د هغه چا کتاب ګوري چې هغه مذهبي علم وي. دا بیا بېله خبره ده چې که څوک د حنفي مذهب سره تعلق لري، هغه به خپل مناسک او خپل د حج افعال یا د نورو عباداتو زده کړه د حنفي علماو څخه کوي، د حنفي علماو له بیانونو او کتابونو څخه به یې کوي. او دا شان که بعضې خلک د نورو مذاهبو سره تعلق لري، یا د شافعي مذهب سره یا د مالکي مذهب سره و یا د حنبلي مذهب سره، هغه خلک به د خپلو مذهبي علماو څخه زده کړې کوي. خو دا خبره دې ستاسو یاد وي، موږ تنها خپلې غاړې درته خلاصوو چې ګورئ د بې مذهبه علماو بیانونه یا کتابونه، د هغې څخه د کلک پرهیز وکړئ او په کلکه ځانونه ځینې وساتئ، په کلکه اجتناب ځینې وکړئ. دا دې ستاسو په فکر کې وي چې د بې مذهبه علماو کتابونه ونه ګورئ او یا د هغې بیانونه ونه اورئ، ځکه ستاسې عبادات به در فاسد کړي. هغه که د حج عباداتو مناسک وي یا نور عبادات وي، هغه به در تباه و برباد کړي. هیڅ یو برکت یو ثواب به تاسو خپل لاس ته رانه ځکه چې دا غیر مقلدین بې مذهبه خلک هغه خپله یو ګمراه ډله ده، نو هغه خپله د ډېرو احادیثو څخه انکار کوي
نو تاسو ته پکار ده چې صرف د دوی په دغه خوږه دعوه باندې دوکه نه سئ چې وایي قرآن و حدیث. تر دې دعوې لاندې ډېر فاسد عقاید وجود لري. نو ستاسو دفاع وي چې د دوی په بیانونو، د دوی په خوږو ژبو او د دوی په دا خوږو دعوو دوکه نه سئ. دا مو ستاسو دپاره خپلې غاړې خلاصې کړلې، نور عمل یې په تاسو پورې تعلق لري. عمل ورباندې کوئ یا نه؟ راځو خپلو خبرو ته. دریم عمل دا چې په حرم شریف کې بعضې ډېر ضعیفه خلک وي، هغه یا د طواف طاقت نه لري او یا د نفلي لمونځونو. نو هغه ته پکار ده چې مخامخ و کعبې شریفې ته ډېر کتل، هغه به ورته ګوري تنها. بس خپل ذکر اذکار کوه، تسبیح وایه، کعبې شریفې ته ګوره. نو که ته چیرې درېدلی سې په ولاړو ورته ګورې هم ډېر زیات ثواب لري. که ته په ولاړو باندې نسې ورته کتلی، په یو کرسي کې یو ځای کښېنې یا پر مځکه یو ځای کښېنې چې خلکو ته بیا هم تکلیف نه رسېږي، کعبې شریفې ته ګوره، خپل ذکر اذکار او دعاګانې کوه. څلورم شی دا چې په دغسې موقع کې په داسې ځای کې د قرآن کریم تلاوت ډېر کول او پر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف ډېر ویل. دا ډېر بهترین اعمال دي. او که چیرې د قرآن کریم زده نه وي، هغه سورتونه چې کوم ستا یاد وي، لکه سورة الفاتحه، الحمدلله، یا سورة الاخلاص، یا نور څه دې یاد وي، هغه تلاوت کوه. خو کم از کم دومره کوه قرآن کریم دې در سره وي، پر هغه لیکو باندې ګوتې تېروه او قرآن کریم ته ګوره، هغه چې کم شان دې یاد وي هغه وایه، هم الله تبارک وتعالی تا ته ثواب درکوي. او یا درود شریف، درود ابراهیمی چې کم په لمانځه کې ویل کېږي، دا درود شریف وایه. دا بهترین اعمال دي، ستاسو دې په فکر کې وي. او پنځم شی دا چې په کثرت سره تسبیحات او استغفار ویل، ډېر زیات ویل. هغه که هر ډول تسبیحات وي، مثلا سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، استغفر الله، یا لا اله الا الله، یا داشا نور تسبیحات، نور اذکار، لك لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، یا داسې نور تسبیحات، د دې ډېر زیات ذکر او وظیفه کول. او شپږم شی دا چې په نفلي عباداتو کې کوشش کول، د هغې پوره اهتمام کول. هغه که د اشراق نفل وي، یا د ساش نفل وي، یا د اوابین نفل وي، یا د شپې تهجد وي، یا تحیت المسجد وي، یا تحیت الوضو وي، یا مثال صلاة التسبیح وي، او یا صلاة التوبه وي، د توبې لمونځ، یا بعضی کسان کوم حاجات لري، صلاة الحاجه، د حاجت لمونځ. دا کول، د دې پوره اهتمام کول، دا یو بهترین عمل دی او د دې ډېر زیات ثوابونه دي. که 2 رکعات نفل ته وکې، الله تبارک وتعالی تا ته د 1,00,000 رکعتونو نفلو ثواب درکوي. دې باید ته اهتمام وکې، په فارغه وختونو کې د دې فرصت نه فایده اوچته کړې. اووم یو شی چې د هغې یادول ډېر لازمي دي، هغه څه دا تاسو ته معلومه سوله چې الله تبارک وتعالی خپلو بندګانو ته د هرې نیکۍ ثواب 1 په 1,00,000 ورکوي. 1 په 1,00,000 باندې د هرې نیکۍ ثواب الله تعالی ورکوي. دا ولی؟ دا ځای برکتناکه دی، دا ځای یو ډېر عظیم مرتبت لري. نو ګورئ، دا خبره تاسو یاد وساتئ چې په دغسې مقدس ځای کې او په داسې پاک ځای کې، په داسې برکتناکه ځای کې لکه حرم شریف، ګناه کول، د هغې به ګناه او وبال هم دغومره سخت وي، عذاب به یې هم دغومره سخت وي چې څوک په دغسې برکتناکه ځای کې، په دغسې پاک ځای کې بیا ګناه وکړي. مسلمانان خو د یوه ملک
او د بل ملکه د ډیرو لیرو لیرو ځایونو څخه راځي چې دلته عبادات وکړي، دلته خپل رب راځي چې دلته د ګناهونو معافي وغواړي او دلته استغفار ووایي، دلته توبه وکړي. خو بعضې کسان دلته راځي او په دغسې پاک ځای کې، په دغسې مقدس ځای کې ګناه کوي. نو ته څه فکر کوې؟ په دغسې ځای کې ګناه کول دا به ستا بدبختي وي او که به ستا نیکبختي وي؟ ګورئ، عکس ایستل دا بغیر د یو اشد ضرورته په شریعت کې ناروا کار دی، ناجایز عمل دی. ډېر کسان راځي د حرم شریف سره تصویران او عکسونه وباسي، نو دا ګناه نه ده؟ نو چې هلته د نیکۍ ثواب په 1,00,000 الله تعالی درکوي، دلته ګناه کول هم دغسې سخت وبال لري، سخت عذاب لري. دا دې ستا په فکر کوي، دا خبره یاد وساته. نو هلته هر فجور کول، هر فسق کار کول، دا شان هر لهو لعب کول، دا ټول دغسې سخته ګناه لري چې لکه څنګه چې نیکۍ زیات ثواب لري. نو ته به هلته د هر قسمه ګناه څخه ځان ساتې او د هر قسمه تکلیف څخه به ځان ساتې چې خلکو ته ستا تکلیف و ضرر ونه رسېږي، او هر قسمه فسق و فجور چې وي او هر قسمه لهو لعب چې وي، هغه څه به په کلکه باندې اجتناب کوې. الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي، او رب لا یزال دې مونږ او تاسې د هر قسمه فسق او فجور لهو لعب څخه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.